السلام علیکم دیم کې بیا بابوجي رنګ پرنګ پروګرام کې موږ نن یو داسې انسان له دعوت ورکړی چې غوږونه لږ دروند دي او دی کونړ زمیدار راځي د دغه درنو استقبال سره کونړ زمیدار. السلام علیکم. وعلیکم سلام. کونړ ورته د خپل پروګرام کې درنو استقبال سره هرکالي وایو. څه کلمې وایو؟ اوهو کاکاجي هرکالي یعنی بخیرالی ته وایي بخیرالی. داسې وایه که نه ما انګلیش مه وایه موږ په انګلیش ټیټې پوهېږو. کاکاجي دا څه وایې که نه چې چشمې هم کم ځای را پیدا کړي دا ډېر نیمدلې بردینو هم پکې دغه دي. دا مې رالزوي د امریکې نه رالېږلي دي. د امریکې نه نو دې کې خو شیشې هم نشته. ما یې مخته خو څه که به کومه کوي چې په ټي وي کار کوي به پیشن دی دا پیشن دی. ها پیشن دی پیشن دی. زمیندار صاحب یو سوال نه کوم. ما یې مخته خو وګوره یې مخته خو وګوره غټ سړی چې ته مزدوري وکړه سوال کې ټي وي کې ناست دي. اوهو زما دا مطلب نه دی زما مطلب تپوس نه کوم تپوس سوال تپوس کې تپوس کوه که ته خو سوال کومه دا دې خرما جوړ کړی دی کوه ده. زمیندار صاحب تاسو په زمیندارۍ کې داسې کومه زمینداري خوښه زما خو په زمیندارۍ کې د ټول نه ښکلې زمینداري چې کوم ده د نسوارو خوښه ده. نسوارو دا ولې پکار دی غنم دي جوار دي. نو بچې زه به د سر څه وکړمه غنم مې وکرلو تش تاوان و دا مې جوار وکرل منګکانو راله پکې داسې پوی را پوی ویسته سم تباهي راله وکړه. دا مې ګني وکرل مړه دایې د باڼه څومره ګني و ولکه داسې ګني و چې ځان ته پیسې دي چې داسې به پرې خوله کېښوده که نه د ویښه پورې به چې پوستکې لاړ د کلي خلکو راله غونډ تباه کړل. بیا مې اخرې که څو ټکو میره شه نسوار وکړه تماکو مې وکړل تماکو د نسوار والا تماکو مړه خو چې منډۍ ته مې تماکو یوړو دومره پیسې راله وګټلې بس سوچ مې وکړو مې د خلکو خو د رزق نه زیات دا نشه خوښه ده. 50 دربه پټۍ مې 50 دربه او د یو سر نه واله تر بل سره پورې غونډ مې تماکو نه ډک کړو. واه ماشاءالله. کاکاجي ښه یو سوال درنه کوم که نه تاسو زندګۍ کې داسې تاسو ته څه وایي که پیښ شوی چې تاسو ته تاوان شوی یا تاسو ته ډېر غټ تاوان پهچا شوی دی؟ یاره کاکاجي دا سټوډیو ده لکه خپل کوده کوي سټوډیو ده کیمره نه مخامخ څنګه ده څنګه ټي وي بچې داسې کار وکړه نه چې ورګه یو کار لومبۍ خو داسې کار وکړه لومبۍ خو زما د پټي نسوار واچوه نه کاکاجي کیمره ده که نه کاکاجي دا به دې کې نه راځي که کیمره کې ده بیا بل ټایم نه هغې له به مرکو که نه نه بل ټایم ولګوي بل ټایم ولګوي ډېر سپېشل نسوار دي لاچي مې بګی بیا واقعیا داسې کار وکړه نه بچې بس بازار ته لاړم کدو تخم مې راواغېستو لاړم کدوان مې وکرل. کدوان تا چې تماکو کرلی و نو دا د هغې نه مخکې 5 جریبه کدوان مې وکرل. ولکه 5 جریبه ته په خولتایه یې کړو که په ما ډېره کومه د بوساړي عمره یو کدو شوی د بوساړي عمره بس ما یو کدوان پاخه شول ټرکونه مې راوستل ګاډي مې لوډ کړل او منډۍ ته روان ښه واوره ما دې څه چې لکه پایي شو وایي یا نه وایي منډۍ ته روان شوم 50 ټکه مال مې روان کړو 50 ټکه په لاره کې مې شونګې هم ورکړو مانا ټیکس حکومت ته مې ټیکس ورکړو شونګې په یو ټرک باندې مې 2,500 روپۍ ټیکس ورکړو 50 ټکه 2,500 منډۍ ته مې مال جوړو خلکو داسې نیغ نیغ کتل کدوان ته به حیران کنه چې لکه کونړ زمیندار خو راغی په 50 ټکه مال یې راوړو بس ډاله مې کولا وکړه ګاډي نه منډۍ والے ته مې وی راشئ لکه مال کوزوئ مال کوز شو ټول نیمه منډۍ غونډ زما د کدوان نه ډکه شوه نیمه منډۍ ما یې قیمت راکړه به قیمت 500 روپۍ راکړه 500
پنځه روپۍ ټرک رانه شاپ کړو 15 روپۍ نه په 1000 ټیکس تا ورکړو تا به 1000 روپۍ ټیکس ورکړو ټیکس او هغې وایي چې کدوان دلته وایي خرم نه خوري وایي دا تاثیر یې وړي موږ پسې نو بیا نو بس بیا بس روان شوم خفه شوم تاوان کور ته راغلم چې کور ته راغلم د غم نه راباندې هارټ اټیک وشو هسپتال ته یې یوړم ډاکټر راته غټې پرچې ولیکله دوایي مې راواخېسته د 2.5 روپو دوایي مې راواخېسته 2.5 دوایي او ټیکس او لکه مطلب کیسه واوره مخکې به وړه ډاکټر ته مې پرهیز راته وښایه پرهیز کې شه وایي کدو خوره ما یې زما په 5 روپۍ ټرک مې خرڅ کړی دی د 2 روپو به کدو راوالم بیا زما به یو میاشت وشي بازار ته لاړم سبزي والې ورم ورته مې وتله یو 15 دړۍ کدو یار کدو وتړو 15 دړۍ بوجو کې را واچو جب ته مې لاس کې مې 100 روپۍ شوې لکه ځوانه وایي 3.5 سوه ته خو 2 روپو به دغه باندې تللی وې 3.5 روپۍ شوې نو ځکه درته وایم چې زمیندار تباه دی زمیندار تباه دی غریب هم تباه دی مکمل تباه دی هغه غاجي دا خو په څه شوی دی دا خو داسې کار و بچې اوښ ته مې ګډه کوله ګډه او بختر یې وایم څه مطلب بختر د اوښ بختر نه یا والله ما ته خو یې وی چې اوښ هم داسې دونه غوندې و نو لکه دا به چیلې وه نو والله هغه خو وی چې اوښ هم که زمونږ د قسمته چیرې شوی دي هغه غاجي دا څه وایي ته څاروو دا کار وکړو څاروي هم کار کوي دلالي کوي مطلب دلالي کوي ما یې مخ ته خو وګوره د څاروو منشي ما هلکه هغه ورمشتانې کوم د څاروو منډۍ کې ولیدې وې یاره غټ منافق انسان دی ګوره ورلم وله ما ته یې کاکا را غویې په څو دی و یاره په 40 مې اغوستی دی او په 1 40 دی شو دا اوس څه خبره ده نو به داسې د لاړم یو 10 منټه پس ولا بیا راتاو شوم بیا مې تپوس وکړو دا کاکا را غویې په شو دی وایي په 50 مې اغوستی او په 1 50 دی شو مالا ستا غوندې غټه پوزې انسان یې شو غاجي دا پروګرام ختمېدو والی دی که نه په دې اخر کې کږېدو والی څوک کږېدو والی دی کاکاجي دا مطلب نه دی دا پروګرام ختمېدو والی دی که نه په دې اخره کې د مینهوال حوالې سره د زمیندارۍ حوالې سره دغه ورکوئ څه ورکمه نشوار ورکم نه کاکاجي مطلب څه خبره ورته کوي زمیندار سړی د حکومت د لاسه تباه دی که چیرې دې حکومت زموږ د فصل په ښه ریټ اخیستو او دې زمیندار له لږه پیدا ورکولې نو هم دې زمیندار به دې حکومت هم پیدا ورکولې دا د وړو تروړه به له 600 نه 1400 ته نه تله دا چیني به د 2.5 نه 500 ته دړۍ نه تلل وجه دا ده چې په زمیندار یې راټیټه کړي په غریب یې راټیټه کړې ده او سرمایه‌دار سړي ته پاریش هم نشته هغه ته هر څه پرېږدي نو خدای دې جوړې ته وګورئ دا کومه ګراني چې تا شروع کړې ده که نه نو دا لږه کمه کوي موږ خو زمیندار خلک یو اورې موږ خو چې ځان له کومه سبزي وکړو هغه زموږ غونډ کال کېږي زموږ غنم او جوار غونډ کال کېږي د نورو خلکو سره به څه کوو موږ له دومره وکړئ چې موږ د خپل فصل له ښه وکړو تاسو زموږ نه ښه ریټ کې والئ او دې خلکو ته په ښه ریټ کې میلاو شي موږ نه په 200 والئ او په دې عوام باندې په 1200 خرڅ کوئ ولې خیر خو دی هغې کې دا خو مې د علي شایمور ډایلاګ وکړو ولې خیر خو دی که نه داسې کار دی بچې تاسو 50 روپۍ شته او جي ته راکړه مال راکړه 50 روپۍ راکړه بچې 50 روپۍ دا وایې دې باندې کډوان اخلم هغه نیارې ډېر زیات کډوان خوښ دي کاکاجي تاسو څوم کډوان خورئ نه بس کدو بچې کدو خو ډېر ښه شی دی سره مې سم کدو دی ما خلک نه خوښه ځان ته
مینوالو دا وګورئ چې کونړ زمیندار تاسو دا پروګرام ډېر خوښ شوي تاسو نه د بل پروګرام لپاره اجازه غواړم د الله په امان